سلامونه احترامات ملګرو امتیاز کمر ما کو خبره مونږ د انسانیت د خدمت کو نو تنظیم دعوت الحق و حقوق العباد شغجانا داسې یو تنظیم دی چې په هر مقام او په هر سخت وخت کې د مظلومو او د غریبو आवाज اوچت کړی دی. قدرمندو د روزې مبارکه میا شروع ده او بل طرف ته کومه مهنګایي وګورو نو مهنګایي اسمان سره خبرې کوي، هر انسان پریشان کړی دی او بیا د دې مهنګایي په دې دور کې د شغجانا ځوانان لګیا دي د انسانیت خدمت کوي. په هر موقع باندې د تنظیم دعوت الحق و حقوق العباد شغجانا ځوانان د غریبو او د کمزورو خلکو مرسته کوي. نن دې ځوانانو د روزې د پاره راشن تقسیم کو. دا راشن یونین کونسل شغجانا بندو بوکلی کې د تنظیم دعوت الحق و حقوق العباد د مشرانو د ځوانانو او سوشل ورکر او سوشل میډیا اکټیویست امتیاز کمر په لاس باندې د بیوسه او مجبورو خلکو کورونو ته ورسولو. په دې سکرین باندې تاسو لیدی شئ چې الکان لګیا دي راشنې پیک کوي. الله تعالی دې ټولو له اجر ورکړي. په دې پیکج کې چاول، ګي، چینی، مالګه، اچارو او چینی د چیو پاتی او وغیرہ وغیرہ شامل دي. دا راشن بالکل په خاموشۍ باندې کوم چې غریب او لاچاره کورونه دي هلته دا الکان لګیا دي رسوي او بالکل په خاموشۍ باندې حواله کوي. بس ور ډبي او سامان ورته مخې ډک دي او را روانېږي تینا. یو ډیر ښه اقدام دی. زمونږ د دې ویډیو مطلب او مقصد صرف دا دی چې داسې په هر کلي کې ځوانانو له راپاسېدل پکار دي او خپل چم ګاونډ او محله کې د غریبو خلکو داسې مرسته پکار ده. یو خوا د روزې مبارکه میاشته او بل خوا مهنګایي ده چې کوم سپید پوشه خلک دی نو ډیر پریشانه دی او مونږ ټولو له د انسانیت خدمت پکار دی. زه سلام پیش کوم د تنظیم دعوت الحق و حقوق العباد د ځوانانو ته چې د مهنګایي دور کې دی لګیا دي د بل خدمت کوي، د انسانیت خدمت دپاره راپاسېدلي دي. کوم ملګري چې دا ویډیو ګوري نو مخکې شیر کې. جزاک الله.